پر پاکستان باندې یو بل لوی ګزار. پاکستان یو ځل بیا ورخطا دی. دا چې څنګه او څه شوي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو بندونو په جوړېدو باندې سخته اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې پاکستان باید په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو مخنیوی وکړي او دغه ستونزه دې ژر تر ژره د خبرو له لارې حل کړای شي. د پاکستان د سنا جرګې مشر شبلی پراز په افغانستان کې د بندونو جوړېدل په پاکستان باندې غیر مستقیم ګزار بللی دی. نوموړي د اوبو د کمښت په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې خبرو کې ویلي دي که چیرې دا ستونزه د سیاست او خبرو له لارې حل نشي په پاکستان کې به خلک د اوبو له کمښت سره مخ شي. شبلی پراز زیاتوي د اوبو تنظیم او د بندونو په جوړولو باندې د افغانستان ټینګار په حقیقت کې پاکستان ته یو غیر مستقیمه ضربه ده چې د بندونو په جوړولو سره به یې له افغانستانه وخوري. په پاکستان کې د نیش ورځپاڼې د پاکستانی چارواکو په سختو اندېښنو یو راپور خپور کړی دی. دغې ورځپاڼې د شبلی پراز له قوله لیکلي چې اوبو ته لاسرسی د بشر حقوقو اساسي حق دی. د اوبو زیاته تقاضا په نړیواله کچه د اوبو د کمی سبب شوی دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان یو بل سناتور عثمان کاکړ هم په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې داسې تصور موجود دی چې افغانستان پر پاکستان اوبه باندې کړي او په هیواد کې ورته مضبوط بندونه جوړ کړي، خو موږ نشو کولی چې د شخړې له لارې د دغه هیواد اوبو ترلاسه کړو، بلکې کولی شو په دوستۍ سره له افغانستانه د اوبو لپاره کار واخلو. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.